د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. څنګه چې ملګرو تاسو به په عنوان کې کتلي یا سرخط کې به هم لیدلي چې داعش یا ورته ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا په نیابتي ډول کارول کېږي. نیابتي دا لکه پروکسي په رقم باندې دا کارول کېږي. دې باره کې به خبرې کوو، ورسره د حق غږ یا د حق اواز چې دی دا هم ورسره خبرې کوو. ځکه ما ته دغه ډاکټر صاحب پرون ویلي چې د حق غږ چې دی دا به یوه ورځ بیا ورکوو، په دې کې به اسلامي خپرونې هم کوو. نو د هغې دپاره دا د حق د ښکلي او بل دا کار د هغه غږ داسې دی چې د خپل ضمیر اواز اورېدلي. نو دلته موږ به لکه دا د بلوچستان چې هلته خپلواکي غواړي، بلوچستان کې ځینې زموږ بلوچان چې دي هغه د خپلواکۍ د ازادۍ دپاره خپله مبارزه کوي، هغه دي که بیا کشمیر کې دي یا سند کې اوس ځینې سندیان راپاڅېدلي دي، هغوی جګړه کوي. نن بلوچستان خپلواکي غوښتونکي چې وو هغې چې دی په دغه کې چې دی د بلوچستان کې سورا په نوم باندې یوه منطقه وه، هغې هم نیولې وه، تر یو وخته پورې په خپل کنټرول کې ساتلې وه. بیا وروسته د جګړې نه وروسته چې د هغې خپله هغه منطقه بېرته خوشي کوي، ځکه چې دوی خو تر ډېر وخته پورې بیا نه شي پاتې کېدلی، ځکه بیا هلته د پنجابي کوم هغه فوج چې دی هغه بیا باندې هوایي بریدونه کوي. نو له دې امله بیا هغوی چې دي هغه خپله منطقه بېرته خوشي کوي، اول یې نیسي هلته هغه ځینې لکه نو هغه تاڼه ورته دوی وایي، دا د پولیسو تاڼه هغې هم سوې ده. نو دا زه به دا پاڼې به هم دغه کوو او دې مطابق به چې دی بیا به په خیر سره مخکې ورپسې ځو. نو دلته چې دی وایي په 2015 کال د مې په 10 د پاکستان د بلوچستان ایالت سوراب ښار د سولهوالو خپلواکو غوښتونکو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول شوی و. د بلوچستان د ازادۍ فوز BLA وسلوالو دا BLA چې دی د بلوچستان لیبریشن آرمي ورته وایي، وسلوالو د ښار مهمې حکومتي ودانۍ د پولیسو او لیویس مرکزونه او یو بانک ونیول او وروسته یې اور ورته واچو. په دې برید کې د سیمه ایز حکومت یو لوړپوړی چارواکی حیدر بلیدي په نوم باندې و چې هغه چې دی هغه هم پکې وژل شوی دی، ځکه د پنجاب فوز په خاطر باندې د خپلو بلوچانو سره جګړه کوله، نو له دې امله هغه به پکې هم وژل شوی. بیا دلته د سیاسي او استراتیژیک اختلافات کنه، لکه دا ما د ښکلې دلته دا داعش یو څو موده مخکې لکه یو څو ورځې مخکې بلکې په دې هغې یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به پس دې په د بلوچستان د خپلواکي غوښتونکي چې دي په دوی او خاص کر په PTM د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د دوی په مشرانو باندې به دوی عملیات کوي او دوی به وژني. نو دا به ولې وژني؟ د دې باره کې زه دغه لرم. نو سیاسي او ستراتیژیک اختلافات د داعش غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي او د خپلو ایډیالوژیکو مخالفینو لکه BLA او PTM د نفوذ مخه ونیسي. هغه ځکه چې دا دغه چې دی داعش دا چې دی اوس دا د پاکستان استخبارات ISI چې دی د دې په لاس کې دی، د دې په ولکه کې دی او دا یې د خپلو اغراضو دپاره استعمالوي. دې په خاطر باندې چې د بلوچستان ازادي غوښتونکي چې دي هغه خپلواکي غواړي. نو له دې او دا خاص کر د پښتون ژغورنې غورځنګ نو خپله خو د پاکستان فوز خو سره په جګړه کې اخته دی، خو بیا ځینې وخت کې چې دوی کوم وخت کې هدفي وژنې چې کوي بیا د هغې دپاره دې په خاطر باندې چې هغه ځینې الزامونه په فوز باندې را نشي، نو بیا دوی دغه رقم خپل هغه پروکسي یا نیابتي ډلې ساتلي دي، هغې بیا داسې کاروي چې خپل همدغه په ضد باندې بیا هغه لکه چې دغه څوک چې خپلواکي غواړي یا د پاکستان نه خپل حقوق او د دې جګړه چې پر مخ باندې وړي بیا هغه چې دي هغه بیا د دې نه په هغه هدفي وژنو کې چې دی هغه ته بیا کار اخلي، خاص کر دغه ډلو مشران چې دي هغه بیا په دې هدفي وژنو کې بیا لکه داسې دا کوم پروکسي چې دي لکه د داعش غوندې یا نور غوندې چې دي دا کار بیا به د دې نه کار اخلي. بل دا کار دی چې دا ډلې به د طالبانو پر ضد باندې چې لکه پاکستان چې کوم غوښتنې دي لکه د پاکستان فوز یا د پاکستان اسټبلیشمنټ یا د پنجابستان چې کومې غوښتنې دي د طالبان نه، که چېرته بیا هغه ورسره طالبان نه مني نو بیا هم دا ډلې چې دي دا نیابتي ډلې د داعش ډله چې ده دا به خپله بیا په افغانستان کې هم دا استعمالوي. په افغانستان ځینې هغه ځان خرڅ او ضمیر خرڅه چې بیا دې ډلې ته راځي بیا به هغه هم استعمالوي چې د طالبانو په ضد یا دغه د کوم نظام په ضد باندې به بیا د دوی نه هم کار اخلي، ځکه چې هغوی به مجبوره کوي چې د پنجاب غوښتنه ومني. او بل دا کار دی چې هغه په افغانستان کې هم نامني غواړي، اصلا هغه د پنجاب لومړیتوب چې دی هغه د افغانستان نارامي ده، نو هغه به بیا د دې ډلو نه کار اخلي، هلته هم کار اخلي، خاص کر د داعش نه. ځینې راپورونو کې ویل شوي چې داعش
له ځینو سیمه ییزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري چې د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو پر ضد کار کوي. همدا ډلې لکه دا چې د داعش د چا سره ارتباطات لري، همدغه د خپل ISI سره چې دا خپل یو ډله ده چې په همدغه وژنو کې د پښتنو د بلوچستانو د سیندیانو د هغې په دغه کې دا خپله شامله ده د خپل ISI. نو دغه نورې ډلې چې دي بیا دغه شان ډلې هم دوی سپورټ کوي، هم دوی ساتي. ځکه تېره ورځ په سیند کې هم ډېر زیات دغه چې دي سیندیانو هغې ډېر زیات دغه بند کړي. او حتی دغه ما خبر کې ولوستل چې ځینې سیندي وزیران چې دي هغه خپلو کورونو ته تللی نشي، خاص کر هغه کوم وزیران چې د صوبې وزیران دي او په سیند کې ژوند کوي. نو هلته حالات ډېر کړکېچن دي، ځکه حالات یې ډېر ولا خرابه کړي دي. ځکه سیندیانو هم دا څو موده کېږي ډېر لاریونونه یې وکړل. نو د پاکستان ټوله وضع چې ده هغه خرابه ده، او خلک چې دي د پاکستان دغه فوز په ضد باندې راپاڅېدلي دي او دوی خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. خاص کر بلوچستان خو خپل ازادي غواړي، خپلواکي غواړي، او پښتانه به انشاءالله تعالی د خپلواکۍ غږ پورته کوي او دغه طرف په دغه لور باندې به ځي. بیا دا دي سیمه ییزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري چې د بلوچستان دا خو مخکې ویل د اړیکې د داعش لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې برابروي که نه. بیا دا اړیکې چې د داعش لپاره چې کله دا دیو د ISI سره کومې اړیکې لري او یا کوم د هغه د خپلو موخو دپاره لري، ځکه چې دوی خو باید یو ځای نه سپورټ شي. نو هغه به همدغه ISI چې دا دوی اول جوړوي بیا سپورټ کوي، هم د دوی ته بیا د هغې هغه سترګې چې دي بیا د داعش هغه هم دغه طرف باندې نو دغه طرف نه چې څه مرستې راځي هم مالي او نظامي، بیا د دوی هم د هغوی هغه کومې غوښتنې چې دي د دغه ISI بیا هم هغه مني. نو دا چې دی دلته ما دا شی نه لیکلي، خو دې کې دا ځینې دي اوس پوره نه ښکاري. صرف که زه دا نور هم دا که راغټ کړم او چې راته ښکاره شي اوس صحیح شو. د ځینو شنونکو او راپورونو خطا اوس بیا نه ښکاري. نو الله دې وکړي چې دا که صحیح ښکاره شي، ځکه دا زه ولولم که نه بیا به دا پرېږدم، بیا لاندې به ترې راشو. چې داعش ورته ډلې داعش یا ورته ډلې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا په نیابتي ډول کارول کیږي ترڅو قومي تحریکونه لکه د بلوچستان ازادي غورځنګونه او پښتون ژغورنې غورځنګ PTM ضعیف یا له منځه یوسي. نو دوی چې د کوم مقصدونو یا هدفونو یا موخو لپاره کارول کیږي هغه ISI ورته ورکوي، او هغه بیا همدا ډله چې ده بیا هغه چې کوم د ISI او د پنجاب هغه کومې غوښتنې دي هغه بیا په همدې باندې په دغه سیمو کې پلي کوي او عملي کوي او د دې غوښتنې پر مخ باندې وړي. د داعش بریدونه څنګه زه بېرته د خپل دغه تصویر بېرته صحیح کړم صحیح. د داعش بریدونه اکثرا د هغو ډلو پر ضد متمرکز وي چې د پاکستان د حکومت سره اختلاف لري. ګوره اوس داعش خپله د پنجابي فوز په ضد باندې نه جنګېږي. دوی وایي چې موږ یو اسلامي ډله، ته څنګه اسلامي ډله یې؟ ځکه په پاکستان کې چې دی اسلامي قانون نشته دی او هلته غیر اسلامي قانون دی. ته چې جګړه کوې ولې د پاکستان د دغه فوز خلاف نه کوې چې ته راپاڅېږي بېرته هغه ډلې چې دغه فوز نه خپلواکي غواړي او ځان ته یو آزاد خپلواک هېواد جوړوي چې هلته خپل په وسایلو د خپلو سیاست په جوړونه کې خپل لاس وي. نو تاسې بیا ولې لکه دغه ډلو پر ضد باندې بیا جګړه کوئ؟ خو دې ته معلومېږي چې پاکستان دپاره دا کار نه کوي، بلکې څه چې تا ISI درکوي او د هغې د موخو دپاره تاسو دا جګړه پر مخ باندې وړئ. د بلوچستان او پښتونخوا د سیمو حساسیت او د طبي زیرمو ارزښت د حکومت لپاره ډېر مهم دي. نو ځکه دا ډله اوس پیدا کړې ده چې ځکه هغه خلک چې دا خپل جګړه پر مخ باندې وړي او بلوچستان خپلواکه کول غواړي، نو دا خو دغه ته چې کومې دا دغه دي دا طبي زیرمې دي په بلوچستان کې. نو پنجاب دپاره او د پنجابي فوز دپاره بغیر د دې نه بیا ژوند کول ډېر ګران دي، ځکه چې پاکستان فوج چې دی هغې دپاره ډېر وسایل او ډېر زیاتې پیسې پکار دي او دغه دولت پوره کول چې دي دغه هم د دغه بلوچستان نه کېږي، ځکه هلته طبي زیرمې دي او د هغې هغه ډایرکټ کنټرول چې دی هغه هم د دغه فوج په لاس کې دی. ځکه چې هغه ځای نه هغه څه دغه چې راځي کوم ګټې چې راځي نو هغه ډایرکټ دغه د پنجاب یا د پنجابستان آرمي طرف ته به ځي.